إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دبيان موضوع څنګه تاسو ته معلومه ده هغه د ټنګ ټکور او د ګانو بجانو او د سندرو شرعي حیثیت څه دی. دا یوه اهمه موضوع ده او د نن سبا ضرورت دی او په دې قسم موضوعاتو باندې علماء کرام له مقررین له او دعاتو له پکار چې خبرې وکړي. تکړه عالم هغه چې هغه خلکو ته د خلکو بیماری بیانې او بیا پسې علاج بیانې. نو صرف دام څه تکړهوالی نه دی چې بیماری دی بیان کړه، بیماری چې بیان کړي نو بیا ورپسې علاج بیانې. دا موضوع ما اختیار کړه د دوو وجو د لاسه یا د دوو اسبابو د لاسه. یو سبب دا دی چې د نن سبا غټ مصیبت خصوصا زموږ په دې زمانه کې هغه د سندرې او د ټنګ ټکور دی. ډېر کم ځایونه به تا ته داسې میلاو شي چې هلته به ستا په غوږونو باندې د دې شیطان د اواز نه لګي. نور که ته چې د دکان ته ورننوځې، که ګاډي کې کښېنې، که په بازار کې روانې، خو ستا په غوږونو باندې به دا اواز لګي. او خلک ورسره دومره عادت شوي دي چې که ته پرې رد کړې نو خلک په تا باندې رد کوي. نو که تا چې ته په ډک ګاډي کې وي چې د سندرې بندې کړې نو هغو ته د ښه په اسانۍ سره او دومره بې شرمي او دومره بې حیایي به د خلکو کې راغلې ده چې تا ته به ښه په ارام ووي د ګاډي نه کوشه. دومره انسان بې حیا شي او بې شرم شي چې نه د الله نه حیا کوي نه د مخلوق نه حیا کوي. بله دا چې دا سندرې یوازې په دې دکانونو کې او په دا ځایونو کې نه دي، بلکې دې موبایلو ته راننوتي نو د الله په کورونو کې به هم اورې. نو ته به منځه باندې ولاړې او سندرې به ولګې اکدم، ته به درس کې ناست او سندرې به واورې. دا یو غټ مصیبت دی. پخوا د مشرانو ته به خلکو وایي چې یهود نصارا وایي چې موږ به داسې چل کوو چې د سندرې به د جوماتونو ته ننباسو. نو هغوی به وخندل وي دا څنګه کېدی شي؟ مسلمان لیوني چې سندرې جوماتونو ته ننباسي. نو هغو به هغه ټینګ کې نه منله، خو موږ خو په خپلو سترګو باندې ولیده. نو دا مصیبت دومره عام شوی دی چې په ګاډو کې هم دغه سندرې، په کورونو کې هم دي، په خوشحالو کې هم دي، په دکانونو کې لګېدلي، که هوټل دی به هغې کې، که په چاپ کې به هغې کې سندرې. د ماشومانانو چې د لوبو کم سامانونه به هغې کې هم سندرې. الله اکبر. دا د دشمن سیاست دی. دې ته وایي الحرب الفکري. په عقل باندې سړي سره جنګ کول، یعنی ټوپک او تورې او زور ته پکې ضرورت نه راځي. دا هم د جنګ یو طریقه ده. او دویم سبب د موضوع اختیارولو دغه و چې دشمن غواړي چې موږ د خپل رب نه لرې شو. نو هغوی دا شینه عام کړو په دې مسلمانانو کې. او هغوی زموږ دشمنان یهود نصارا هندوان سیکان چې څوک هم دي زموږ د همیشه دپاره دشمنان دي او زموږ نه راضي کېږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله وایي که چېرته د هغوی د دین تابعداري شروع کړي نو بیا به نه راضي شي، نور چېرته هم نه راضي کېږي. نو هغوی قسمه قسم طریقې جوړې کړي مسلمانانو د خرابولو لپاره. یوه طریقه دا جوړه کړې چې د سندرې پکې عام کړي. ما خبره وکړه لږ ساعت مخکې چې د ماشومانانو په لوبو کې هم دننه سندرې. نو که ته چېرته یو ماشوم یې له ګوډکه راوړي کور ته، نو په هغې کې هم د انډیا سندره لګېدلې. او که ته ماشوم له ګاډۍ راوړي نو په هغې کې به د پښتو سندره لګولې. او که ته ماشوم له بل څه شی د لوبو راوړي نو په هغې کې به هم دننه ساز او سندرې به پکې لازمي. دومره خطرناک دی زموږ د دشمن. او ویښ دی او یو موږ یو چې صرف د خېټې غم راغستی یو چې دا خېټه به څنګه ډکېږي، بس دغې ته زموږ سوچ دی. نو دشمن دا غواړي چې موږ د خپل رب نه لرې کړي. دشمن دا غواړي چې موږ د خپل رب نه لرې کړي. او دشمن دا غواړي چې زموږ په زړونو کې چې د قرآن سره کوم محبت دی دا ختم شي.
او د رسول الله د حدیثونو سره چې کوم محبت ته هغه ختم شي. نو په دې طریقې سره ختمي. ځکه چې پزړه کې دنه ان شاء الله امام ابن قیم رحم الله قول براشي ته تفصیل کو. پزړه کې دنه چرته د الله کلام او قران د نه یوځي، د الله کلام او سندري د نه یوځي کی. یا به کلام الرحمن غوړه کې او یا به کلام الشیطان غوړه کې. نو به استغفر مرزي ده. نو چې څوک چې د رحمان خبري غوړه کوم نو هغه پزړه کې د شیطان خبري نه، او څوک چې د شیطان خبري غوړه کې هغه د رحمان د خبرونو محروم شي. اخوازی خبره چې پزړه کې د نجمه کې لکه څنګه چې وره وبه د نجمه کې. بل اهم خبره هغه ده څومره چې شاته زیره تاریخ راوړي نو دینداری ډیر او په پخوانو خلکو کې لکه تر صحابه کرامو نه د وخروانی سه او راځي دي چې وکته نو د دینداری خلکو کې کمزوري کیږي. او دا خبر رسول په حدیث کې کړی ده بدا الاسلام غریبا وسعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. اسلام په اوله کې ناشناو به منځ کې آشنا شي وخت به دي سره چې بیا بناشنا شي. نو دا خلک په اطمینان او په سکون ځکه چې دغه تعلق د چا سره وو د رب العالمین سره او دغه د کلام سره ورو د چین او د اطمینان او د سکون د ختمېدو. نو دی خلکو دا سوچ کو چې د اطمینان او سکون لټول غواړي دا موږ د کوم ځکه ملاوي شي. نو یو طریقې د خپل کړه د شیطان په مشوره او د شیطان پرای چې د سندري او ټنګ ټکور د دې سره په جون کې سکون او اطمینان راځي. حالانکه هغه کوم چې صحیح طریقه ده د سکون او د اطمینان دراوستو هغه دوی نه دومره لري پاتې شوی ده لکه د په مشرق ته هغه طریقه هغه په مغرب کې ده. نو د شیطان پرای باندې د سندري خپلې کړي چې موږ ته اطمینان او سکون ملاوي شي. دې خبرې دغه کولو کې د سندري د ټنګ ټکور او د غاني بجاني د حرام دي د قران پرنا کې د حدیثونو پرنا کې د صحابه کرامو د اقوالو پرنا کې د تابعینو د اقوالو پرنا کې او د امت د مشرانو نور چې کوم علما دي د غوی د اقوالو پرنا کې. او چې کله الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو فیصله وکي نو موږ باقي کې بیا خبره نشو کوله چې یره مسافر د پاره بسنګي مسافر د پاره وګي سلام وګورو چې خیر دوی ته رواش ځکه چې دوی ملکونه فتح کوي لګي پیسې ګټي نو دوی د پاره جایز کا خیر دې کا د دې د لاسه زمونږ دینداری خرابي غو چې مسافر سندره ووري. الله بالقرآن کې بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله د مؤمن سړي او د مؤمن ښځې سره دا طاقت نشتی چې الله او د الله پیغمبر فیصله وکړي او دوی دغه فیصله په مخ کې بیا خپل خبرې وکړي. دا طاقت نه الله مؤمنانو سړول اور کله نه خذل اور کړي چې کوم فیصله د الله ده نو باغی باندې موږ راځو او الله چې څه فیصله زموږ د پاره کې به کې خیری. د سندره الله ولې حرام کړی دي ان شاء الله تاسو به د درس په اخر کې نقصانات ووري چې سندرو کې څه نقصانات دي نقصانات د لاسه شریعت د سندري حرام کړي. نو باز دلایل په د قران نه تاسو بیان کو او باز په د حدیثونو نه او به د علماو د مشران علماو اقوال به بیان کو. اول د قران نه په سوره لقمان کې الله وی ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الله باز په خلکو کې هغه دي بعض بخلکو کې هغه دي چې هغه اخلي پالتو خبري لهو الحديث پالتو خبري هغه خبري چې دغه درسه دوی ته نقصان رسي لهو الحديث. د دې په تفسیر کې علما سوي اول قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وره. عبد الله ابن عباس د مفسر قرآن دی او دته دعا رسول الله سلام کړو چې الله عبد الله ابن عباس په قرآن باندې پوهه هغه وی د له الحديث نه مراد دلته الغناء سدي سندري دي. الله باز خلق واخلي سندري او خرج کیسه د الله کلام د الله نه یره
دینداری دا خرسکی. اولئک لهم عذاب مهین. د غایت په اخر کې الله چې د خلکو د پاره هغه عذاب دی چې دوی به شرمېږي، شرمون کې عذاب دی. کم خلک چې د سندري او د ټنګ ټکور دا واخلي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دغه مبارک رضی ابو الصحبه رحمه الله وی ما د عبد الله ابن مسعود نه تاسو کو د آیت مبارک. عبد الله ابن مسعود په صحابه کرامو کې هغه مشران مفسرینو کې دي. ومن الناس من يشتري له الحديث بما تدي بارك سوي وما تويچي والله الذي لا اله غيره. باغ الله می د قسمی چې دغه نه علاوه څوک د بندګۍ حقدار نشته. هو الغناء ادمه دلته مراد وي سندري دي. ابي دومره مضبوط قسم خوري. او ځکه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بل ځکه روایت راځي وی ما نه چې د قران د کم آیت مبارکي تاسو کوی ما ته غزه معلوم دی په کوم ځکه چې نازل شوی چې په دې کې رسول الله ولاړو د آیت براغله ما ته غزه معلوم دی. دومره هغه په قران باندې پوه هغه وی چې دلته مراد چې هغه سندري. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما هم دا قول نقل له هغه وی چې له الحديث مراد سندري. مفسرین کوم چې مشهور مفسرین دا ټول وی بدی کې دنه هر غسرزي من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن. ودا آیت هغه چې مبارک نازل شوی دی چې قرآن خرڅ کی او دغه په بدله کې د ټنګ ټکور سامان واخلي او دغه په بدله کې سندري واخلي او دغه په بدله کې د غسازونه واخلي. دا آیت هغه چې د پاره دی. امام حسن بصري رحمه الله وی نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. وی دا آیت الله نازل کړی دی د سندرو د حرمت لپاره چې سندري حرام دي، ټنګ ټکور حرام دي او ټنګ ټکور د سامان استعمالول. امام ابن کثیر رحمه الله دا خبره په تفسیر کې کړي. نو یو دلیل دا شو چې سندري سدي حرام دی. یو دلیل کافی دی کنه؟ دا یو زموږ لپاره کافی دی. که نور دلیل سره بیان نکړو دا یو زموږ لپاره کافی. نن سبا بعض نام نهاد مولیان راوتی دی وی نه خیر سندري جایز دي او دغه لپاره دلایل ګوريو. په دې عربو کې سودانی راوتی دي او زموږ په دې عجمو کې سودانی. هغه دا کوشش جوړ کړي چې سندري حلال ثابت کړي. نو دې چې عبد الله ابن عباس مفسر قرآن او عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر او دا مشهور صحابه کرام او مشران هغه دا سندر مبارک دي او دې وسنه مولا هم گمراه چې الله سبحانه وتعالى گمراه کړي. هغه دې د لپاره کوشش کوي چې دا سندري حلال ثابت کړي او جایز ثابت کړي چې دې اورېده جایز دي او دې اورېده حلال دي. نو دا یو دلیل شو. دویم دلیل الله سبحانه وتعالى چې کړه دا شیطان ورټو چې کله هغه آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله نو الله ته خبر وکړه هغه دا واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الله ته ځا او خو یو څومره چې ستا طاقتي په دې خلکو کې په خپل आवाज باندې وی خو یو د دین نه دوکه کې واچوا په خپل आवाज باندې چې د دین بګړ ور شي څومره چې ستا طاقتي کوي ځا. په تفسیر الجلالین کې دا خبر راځي چې د دې مطلب دی د صوت خپل आवाज باندې یعنی بدعائک بالغناء والمزامير په سندر او پټنګ ټکوري واړو زړه خلک. نو د شیطان आवाज د سندري دي د ټنګ ټکور دي. الله ته یې نیکان بندگان بزتانه بچ ساتم او چې کوم ستا ملګری هغه به ته دوکه کی کوم چې ستا په دغه کې راشي په جال کې هغه به ستا خبره مني او ستا په دې आवाज باندې به غوي دوکه کی. نو نن سبا چې کم خلک په دې سندرو کې اختری او پټنګ ټکور کې ناغوی دوکه شوی دي د شیطان په دې आवाज باندې. او کم خلک چې د الله سبحانه وتعالى نیکان او خالص بندگان دي او خاص بندگان دي هغه رب العالمین دغه حفاظت کوي. امام قرطبي رحمه الله د دې آیت مبارک وی دا کوم چې موي فی الآیه ما يدل على تحریم المزامير والغناء واللهو. وی د دې آیت نه د فائدې راوځي چې دا ټنګ ټکور د سامان او د سندري د هر څه حرام دي. امام ابن کثیر رحمه الله هم د تفسیر کړی چې د صوت نه مراد د شیطان صوت نه مراد څه دي؟ سندري دي. او امام مجاهد رحمه الله مشهور تابعی او مفسر هغه وی دلته مطلب چې دا سندري دي مراد ته سندري. دا دوه دلیل نشو. دریم دلیل الله په قران کې وی د مؤمنانو صفات الله بیانې
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله د مؤمنانو د صفت ته جغوي د ګناه مجالس ته نزي. د سم مجالس ته نزي؟ د ګناه مجالس او بیٹکونو ته دوی نزي. وإذا مروا کچرت به تیر شي مروا کراما، نو به دې تیر شي ودري ګلتنه دې حالات کې تیر شي ځان دې بچ ساتي. امام ابن کثیر رحمه الله وی محمد ابن الحنفیه وی چې دیږي کې د زور نه مراد چې د الغنا، نو مطلب دا شو چې مؤمنان هغه خلک دي چې هغوی د سندرو د ټنګ ټکور مجلسونو ته زی نشي. ځکه علما دا وی لکه اوس یو سړی ته د ولیمې دعوت درکړي ته باندې واجب دي چې ته به هغې له ځې، الا دا چې به یې کې سندري نو بیا به نه ځې. ګوره حالانکې به تا واجب دي، خو د هغه سندرو د لاسه اوس ته ستا دپاره ته تله حرام دي، الا دا که ستا په لاس کې دومره زوري چې هلته هغه حالات بدل کړي بیا به ځې او هسې ته نشي تللی. والذین لا یشهدون الزور، امام قرطبي امام طبري هغه د مجاهد رحمه الله د امام مجاهد رحمه الله قول راوړی دی ولا یشهدون الزور نه مراد دی لا يسمعون الغناء. مؤمنان هغه خلک دي چې سندري نه اوري، ټنګ ټکور د هغوی کار نه دی، ځکه چې هغوی مصروف دي د خپل رب په کلام کې. واذا مروا باللغو مروا کراما، دی مبارک امام طبري وی کله چې هغوی په یو داسې مجلس باندې تیر شي چې په هغې کې سندري او په هغې کې ټنګ ټکوري، نو په هغه مجلس باندې داسې تیر شي چې ځان د دغه مجلس نه ساتي، هغې ته ودرېږي نه، د هغې ننداره نه کوي، هلته شرکت نه کوي، بلکې په هغې باندې صرف تیر شي ځکه دغه لارې. دا درې دلیلونه شو. اوس د حدیث نه د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه دلایل واوره. یو حدیث کې راځي امام بخاري رحمه الله راوړی دی، تعلیقا راوړی دی، امام طبرانی امام بیهقی راوړی دی او هغوی دغه روایت وصل کړی دی موصولا. وی لیکونن من امتی اقوام، رسول صلی الله علیه وسلم وی زما په امت کې به داسې قومونه پیدا کیږي، دا به لازم پیدا کیږي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې داسې به کیږي. یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، او دغه خلک به څه کوي؟ دوی به حلالي الحر زنا ته وایي، زنا به څه ګڼي؟ حلاله ګڼي. والحریر او د ریخمو د کپړې سړي به د ځان دپاره حلال کړي. والخمر او شراب، والمعازف او سندري او ټنګ ټکور. دا حدیث ښه واضح حدیث دی او دا ښه صحیح حدیث دی. مشران علماء محدثین امام ابن حبان اسماعیلی، امام ابن صلاح، ابن حجر الاسقلانی، شیخ الاسلام ابن تیمیه، امام طحاوی، ابن قیم صنعانی او نور داسې مشران علما هغه ټول وایي چې د حدیث سند چې دا ښه صحیح دی. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د خولې خبره ده. اوس یو سړی وایي چې دې نه ته څنګه دا ثابتې چې سندرې حرام دي؟ جواب: رسول صلی الله علیه وسلم وایي زما په امت کې به داسې خلک پیدا کېږي چې هغه به حلال ګڼي، مطلب دا چې رشینه حرام دي. که رشینه حلال وي نو بیا خو هغه حلال ګڼي، نو بیا خو څه غټه خبره نه شوه. بیا د حدیث ذکر کولو فایده څه شوه؟ چې سندرې حلال دي او د دې اورېده څه عیب نه دی او شریعت اجازت ورکړی دی، نو بیا دا خلک هم جایز ګڼي، نو بیا رسول دا خبره سره ذکر کوي. زما به خبره ورسېدې. دویمه خبره په دې حدیث کې دننه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم زنا ذکر کړې ده، به د ریخمو کپړې ذکر کړي دي د سړو دپاره، او به شراب ذکر کړي دي. د دې دریو په حرمت کې څه شک شته؟ نشتی کنه. هم د دې دریو خبرو سره سندري یو ځای ذکر کړي چې دوی په صف کې ذکر کړي دي، مطلب دی چې دم دوی په شان حرام دي. دې حدیث نه د فائدہ راوځي. او معازف لغت چې څومره علما دي د عربی د لغت هغوی چې معازف وي آلات اللهو، د ټنګ ټکور د سامانونه، کاغه هر قسم سامانی، کاغه دغه ستاري او کاغه دغه بالټي مالټي او دغه عجیب عجیب نمونه دغه دا به کې د نه رالو. یعنی الغرض چې په ټنګ ټکور کې کم شی استعمالیږي نو دا ټول په دې کې د نه رالو. رسول سمو چې داسې خلک به پیدا شي چې دا به حلال ګڼي. او سبحان الله نن سبا داسې خلک شته چې هغوی د دې حرام نومونه بدل کړي، د حرام کار نوم یې بدل کړی. نه شراب ته شراب نه وي شراب هغه دوایی ده چې دماغ له سکون ورکوي. نو شراب ورته نه وي دا دوایی د دماغ له سکون ورکوي. نه
ډیر خلک به تویني چې هغه به د شراب سکي په دی چې زما دماغ ته به سکون ملاوي. زنا له خلکو نوم ورکړی دی د مرګرتیا او د حریت. وی پکار دی چې هر انسان ته حریت او ازادي ملو شي، سړي خپل مرزي ده. نو د خپل مرزي نه مراد دا دی چې هر سړي مرزي ده چې کومې جنۍ سره زنا کوي دی، او د هرې جنۍ مرزي ده چې کوم الک سره زنا کوي دی. والعیاذ بالله. سندرو لیم نوم بدل کړی دی. نو سندري وی دا چې دا انسان باندې چې کله غمونه شي یا په مسافرۍ کې شي نو په دغه ټیم کې کاوري نه غم په لک کمی. او کوم خلک چې بدی کې لګي دا غوی نمونه بدل کړي. پوخابه چې کومه زنانه به خلکو سره شپولتله او ګډېده به نو هغې ته به ډمه وي یا به ورته رنډۍ وي. دا معروف نومونه. نن سبا هغې ته فنکاره وایي. څه شی؟ فنکاره. او ته خو ډمه ووایه چې تا ته څه وایي. که تا ورته داسې وایي چې پلانې ډمه نو سور به شي شین به شي، خو ډمه نه ده، فنکاره ده. نو ولې دې ډمې څه ښکر لګېدلی سي. دغه یې د هلکانو په مخ کې ګډېږي را ګډېږي او شپوله ځي والعیاذ بالله په پیسو باندې او دا سندرې وي او دغه جسم د هغې ټول ښکاري. دغې ته ډمه وایي که نه. نو پخوا چې به کوم سړي سندرې ویلې هغه ته به ډم وي. او خلکو به اکثر خپل بچي او د خپل خپلوان منع کول چې د ډم خواله مزه یې داسې نه چې به تاسو باندې اثر ونه کړي. هلته به نه ځي ډم خواله. او خلکو به ته داسې په معاشره کې یعنې په داسې نظر کتو چې لکه عزت والا سړی به نه و. داسې وکه نه وه لکه دا ډم سړی به داسې په معاشره کې دروند سړی نه حسابېدو چې دی به په جرګو کې کښېني او دی به په غټو غټو مسلو کې کښېني. نه، خلکو به ډم د درکوی وی. اوس هغه ډم ته فنکار ویلی کېږي. نو د هغه په یو سین پسې په یو سګنیچر پسې خلک ځان وجني. اوس که د انډیا ډم چېرته یو ځای ته راغی نو ته به د خلکو د ګمراه خلکو حال ویني چې دوی د هغه نه د یو سین اخیستو دپاره دوی څه کوي. بعض پکې ما دا اورېدلي دي چې بعض پکې داسې هم شتي چې چېرته یو ډمه مړه شوې وه نو د هلک په ډېر مین و نو چې کله هغه مړه شو نو دم خودکشي وکړه. نو ګوره د دغه ډمان او دا ډمې چې پخوا د دوی زموږ په دې معاشره کې هېڅ مقام نه و، بلکې خلکو به وي چې دا خلک به غلطه دي او ځان د دوی نه لرې ساتي دي چې تاسو هم په غلطه روان کړي. هغه خلک اوس چې د هغوی ته فنکاران ویلی کېږي او د هغوی سم یو عزت او سم یو مقام جوړ شوی دی. خو د عزت او مقام هم د هغوی په شان خلکو په نظر کې دی. الحمدلله دیندارو خلکو په نظر کې د هغوی سم مقام نشته. دغه مقام د هغوی چې کوم مرونه دي د هغوی په سترګو کې مقام دی. زموږ په سترګو کې الحمدلله دغه خلکو هېڅ مقام نشته. مقام خو د هغه انسان دی چې سړی رب العالمین ته نږدې. نو دا یو دلیل شو د حدیثونو نه او د څلورم دلیل شو. پنځم دلیل د حدیثونو نه والا جابر رضی الله عنه وی اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه د لاس نه ونیو ځان سره روان کو. فانطلق به الى ابنه ابراهيم فوجده يجود بنفسه. بویتو د ځان سره په خپل زوی ابراهیم پسې. د رسول سم د ټولو نه کشر زوی ابراهیم. په وړوکوالي کې رسول سم زامن ټول په وړوکوالي کې مړه شوي. نو د ځان سره د عبدالرحمن بن عوف بوتو نو چې کله لاړو نو د هغه نه په دغه ټیم کې ساه وته دغه ماشوم نه. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى. رسول الله سم دغه ماشوم راواغستو ځان سره بغې کې کېنه او په ژړا شو. فقال له عبد الرحمن بن عوف وتوي أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ يا رسول الله تاسو هم جاړي نو تاسو خو موږ منع کوي د ژړا نه او نن ته جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين. ما تاسو دین نه منع کړی، ما تاسو منع کړی د دوه اوازونو نه چې د فاجرانو د فاسقانو د قمقلانو خلکو اوازونه. دغه دوه اوازونه حرام دي. صوت عند مصیبه، یو هغه اواز چې د مصیبت په وخت کې راوچتي، لکه د زنانه چې ځان وایي او دا واویلا کوي او چغې وایي او کفریه او د جاهلیت خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا اواز منع دا حرام دی. نو د سترګو نه اوښکې تله په دې باندې الله څوک نه رانیسي. رسول الله خو د سترګو نه اوښکې لاړې. دویم ورنت شیطان او دویم اواز د شیطان. اواز د شیطان څه شی دی؟
د سندرو د आवाज. رسول سمي د دوا आवाजونه د فاجرانو فاسقانو خلقو دي. دا حدیث امام ترمذی راوړی دی او حسن حدیث دی، یعنی صحیح سند دی. نو دیګ نوازی شو چې سندري سری حرام دي. شپږم دلیل رسول صلی الله علیه وسلم وی، او دا حدیث امام البانی رحمه الله په سلسله صحیحه کې راوړی، وی صوتان ملعونان، دوا आवाजونه دي چې په دوی باندې لعنت ویلې شوی. صوت مزمار عند نعمه، د خوشحالي په وخت کې د ټنګ ټکور आवाज، وصوت ويل عند مصیبه، او د مصیبت په وخت کې د واویله आवाज، او پریاد کول او چغې وال د مصیبت په وخت کې. سبحان الله. د حدیث کې سوچو کې رسول صلی الله علیه وسلم وی د ټنګ ټکور आवाज د خوشحالي په وخت کې. زمونږ د معاشري د کې دی وکړو چې کله واده یا خوشحالي نه دی به ډمان راولي او دی به اجلاګان راولي او دی به د سندري به لګولي او په درز کې مسلمانان بم تنګ کې نو ته وروره د ګناه کار کړي وي. غم خو نه د خوشحالي ده. د دې ذکر رسول ماقه خبره وکړه، وې د ټنګ ټکور आवाज په کم وخت کې د خوشحالي په وخت کې په دې خلکو لعنتونه ویلې شي. وم دلیل رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د امام ترمذی راوړی د عمران بن حسین رضی الله عنه حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم فی هذه الامه خسف ومسخ وقذف، زما په دې امت باندې با د عذاب مرضی چې په ځمکه کې به الله نه باسي، ومسخ او د مخونه بول الله بدلی. بس خلک وګی دي سي مخونه د بدلیدو دوه معنی دي. یو د چې په حقيقي معنی باندې به واخلو چې الله به د خلکو شکلونه بدلی او هغه به د شادو د خنزیر شکلونه به جوړي. او بعض محدثین وایي چې دلته مراد شکلونه بدلیدونه مراد دی چې شکل به دغه شکلی خو چې ته په غور سره وګورې نو باغی کې وسیر نه برکت بنین لکه تبه چې د یو شیطان سره د تبه چې د یو حیوان سره د شکل تشبیه کی. تاسو به دې د بيدینه خلک د دې د مخونه الله ورن کړي او سړی د مخ ته کته نشي، کوم د زناکار سړی یا دم یا نشیز د دې د مخونه الله سبحانه وتعالى ورن کړي. خدا به کیږي کله یو صحابي ته پوښتنه کوي یا رسول الله ومتى ذاك، دا به کیږي کله؟ هغه بزان ویری صحابه کرام د اوچت انسانان رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې ته غوږ کړي. اذا ظهرت القینات، کله چې دمي عام شي، والمعازف او د ټنګ ټکور سامان عام شي، وشربت الخمور او خلک شرابونه وسکي. نبی په دې امت کې د عذابونه راشي چې کله شراب وسکي او چې کله دمي خکولا او خپل دم توپ کوي، او دریم چې کله د ټنګ ټکور د سامانونه عام شي مته یعنی په هر دکان کې پراته وي، په کورونو کې پراته وي، په بیٹکونو کې پراته وي، په لارو کوڅو کې. نن سبا د قصه ده ګاډي چوري سندري به لګولي، کله کور په طرف تیریږي نو کور نو سندرو आवाज راځي، کله دکانونو ته ورځل ته سندري. اتم دلیل رسول صلی الله علیه وسلم وی، او دا روایت امام بیهقی راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه روایت، اذا استحلت امتي خمسا فعليهم الدمار. کله چې زما امت کې 15 خبر رالی نو تبعی به بدوی راځي. 15 خبرې. اذا ظهر فيهم التلاعن، کله چې په یو بل باندې لعنتونه شروع کړو، او ولبس الحرير، او چې کله سړو د ریخمو کپڑے استعمالول شروع کړو، واتخذوا القینات، او کله چې دمي عام شي په هر ځای کې ګډيږي. او بل خبره ده سلورمه چې کله شراب وسکي. او پنځمه واکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، کله چې سړو د سړو نه شهوت پوره کو خزو د خزونه. نبی به زما په امت باندې دمار او تبعی او هلاکت راځي. نن سبا ولې بعض العقوبه الله سبحانه وتعالى د عذابونو ډیر راوړي. الته چې ته سوچ کې د 15 خبرې به تاسو ملوي. سړو د ځان نه خزي جوړ کړي، لباس دغه استعمالي، شراب کولا او خرسي. اوټل ته جوړ شي طالب د جنکو د لکانو د تصویرانو یو کتاب درکې بدی کې کومه لکه کومه جنې خو خدای یاد بالله. دمي خو په هر ځای کې ګړي، او د ټنګ ټکور سامان د دې دکان ته ورشي چې الته خوراک خرسي کې د خوراک دکان الته هم ته به کیسه سميلا وشي. نبي بس الله سبحانه وتعالى بده خلق باندې مهرباني او رحم وکي. نهم دلیل او په دې باندې اکتفا وکړو ان شاء الله.
د مسجد دی لپاره د دلایل ډیر ذکر کول چې کم خلق چې نه یریږي د الله نه په دې ګناه کې اخته دي نه کچر د غوی د زوی نرم شي. امام ابو داود رحمه الله په خپل سننو کې د روایت راوړل د نافع هغه وی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما یو پیر په لار تیریدو نو د ساز आवाज ووري د ساز یو ساز وورید نو د خپل دوانه ګوتې په دې وګونو کې د شیدن نکړي و نه عن الطريق او د لارې نه کوک شو بل طرف ته وړي وی به ما تر اکثر بدی چې یا نافع هل تسمع شيئا توسعوري وی موت جن سناورم نو د ګوتې راويستي نافع او ته دا کار ولي کو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زوید رسول سره په روانومه نو دقه شان یو ساز غوري دلو فصنع نو رسول سم دغه کار کړو لکه څنګه چې ما وکړو ګوره غوګونو کې ګوت کې خو دی چې په لار تیریږي ما وره پاتې لاغه سره چې کور ته وروړي او ناس په دې مقصدی جزای اورمه. امام قرطبي رحمه الله دې حدیث باندې تعلیق کړی د څومره خوږه خبره کړې ده وی علما دا وی دا د هغه आवाज په باره کې عبد الله ابن عمر وی چې هغه आवाज به دې ساز والنو لکه څنګه جنن سبا دي هغه وخت سندري بدی شي او داغه وخت ټنګ ټکور خو بدی سينو کنه نن سبا خو به قسم آلات راوتري. امام قرطبي د خپل وخت خبره کوي ګوریلا ناغسوي فكيف بغناء اهل هذا الزمان نو زمونږ د زمانه ولا دا کم چې ډمان دي چې د دوی په باره کې به ګوره غسوي د امام قرطبي نظام چې زمونږ د باره کې به ګوره سوي. امام قرطبي د وخت گزاره کوله امام قرطبي په وخت کې کم ډمانو هغه گزاره کوله خو چې نن سبا کم ډمان دي او نن سبا چې کمی سندري چلیږي چې د مبارک کې به رسول صلی الله علیه وسلم سوي لکه دا ورېدل او عبد الله ابن عمر به دی مبارک کې سوي له سندري حرامي دي څوک چې اوري او څوک چې جوړي او څوک چې خرسي او څوک چې چاله راوړي او څوک چې دغه لپاره دکان ورکي څوک چې دغه لپاره زمکه ورکي د ټول په دې حرام کار کې شریک دي. دا یو نیم سره ډېر کې بناسي ډډه به لګولي او د نورو به په ټي وي کې سندره لوري دی وسره نه شي لکه تاسو کې بس وایي وته وي د ته چې دلته ناشي ته سره شریک ځکه چې د غلط کار د بدلولو درې طریقې دي. اولنۍ طریقه په لاس باندې دغه ست طاقت نه رسي دویمه طریقه په جبه باندې دم تني شي ولا غوي دریمه طریقه په ځل کې انکار د ځخ خود پرې خو دی شي کنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا کمزور ایمان درجه زه ته پریدي نو چې زه ته پرینی چې د کم ایمانی ګوره چې زه ته پرینی د کم ایمانی د شان بناسي د ډرامو ته او د فلمونو ته دا به وی نور خلکو لګولي کته نور خلکو کې تبدیلی نشي راوسته هغه ته خبره نشي کوله ته خو دې زین وته شي کنه ته خو دې پر خو دې شي سوالک الله دې ته پوښتنه کوي چې ولي پلانیال ته سندري الله زمانور طاقت درسي خو زمو ته پر خو د استاد رضا ده پاره دې خو بیا وې کنه نزه ما کچرته اغوی دا حال لیدل ویل کې څنګه جنن سبا کم حالات اغوی چې کم دنن سبا چې کم خلک غډا کوي الکان چې کم غډا کوي الکان الګ وادلې پلانې الک راوله او د الک وتم ویله الک راوله وي اسی شي الک راوله الکان چې کم غډاګانی کوي او د ځان نه جنکی جوړ کړي او جنکو د ځان نه سړی جوړ کړي دغه د انګلیش سندره به لګوري دی پویږم نه چې دې باز په دې ګاډو کې د انګلیش هغه سندره لګولي او ډب روان به او ځان وته سم یو دي چې دغه ښکاری چې نه بس کيمه زه مدا دیندار خلکو درې چې تعجب په نظر وګوري نه غوي کې زه د خلکو خوښ ما چې دا کوم چت سره روان دي بي دین خو ته په دې نظر ګوري چې مزي وکړي دا خدای دیندار او ته په دې نظر ګوري دې قامه قلته وګوره د جله سندره لګولي او کډه راکوس کو د انګلیش په معنی نه پوي خو صرف په دې کې دنه کوم دا دز دوز چې کیږي د خوختي دغه ټنګ ټکور د اواز چې کوموري د خوختي سبحان الله سندري ته بناسي الله اکبر حالات دي سيدي دا باز سندري ته بناسي نو دسترګو نه وښ کې لاړي شي چې دې وګوره د ایمان په کومه درجه کې چې ټنګ ټکور ته دسترګو نه وښ کیږي او چې ورته وراشي زموږ درس ته کیونو الله او الله پیغمبر خبري به ورو د سره ټیم نه قران وای سره د ترجمه تفسیر د رسول سم د خواږه حدیثونه خو د بصرو کې وښ کې نه راځي او سندري ته بناسي دسترګو نه وښ کې رواني ته دلیل به دی باندې چې د ایمان نهایت کمزور ایمان د نهایت کمزور ایمان
ډرامه به ویني هلک چې دی جنۍ وتښتوله بیا خلک رال وغاله کې مړ کړو ډرامه کې دی به ورته جاړي او د خپلو مسلمانانو ورونو دا حالات ویني چې په هغوی باندې ظلم روان دی دنیا په هر ګوټ کې دغې سره هېڅ پروا نه خو دغه ډم باندې په جړا شو چې هغه یو خیالي قصه ده هغه قصه شته هم ده حقیقت نشتی او د ښه پته ده زه دې خلکو ته اریان یم یو سړی لاړ شي دوکان ته وایي ما له پلانې فلم راکړه ده ته ښه پته ده چې زه د فلم علم او په دې کې حقیقت نشتی د ځمکې په دې مخ باندې د په شان قمقل انسان چې تاسو لیدلی خو ته پته لري چې په دې فلم کې څه دي دروغ دي او ځان لري وړي یو سړی د اوسه پورې داسې نه دی ویلی نه ویلی شي چې په دې فلم کې چې څه دي دا حقیقت دی چټډمانو دا خبره کړې ده هغه څوک چې کوي هغه هم وایي موږ صرف پیسې ګټو دا قمقل ولاړ شي نو فلم به راوړي د 3 غنټو فلم ته به دی ناشي او جاړي به او خاندي به مور پلار ورته اواز کوي هغو بېادبي به وکړي ښځه بچي دغه شان ناستې دي د هغوی خواله نه ځي مؤذن غریب لګیایي حي على الصلاة حي على الفلاح د رب العالمین د طرف نه مؤذن لګیا دی وایي راشئ دی دغه 3 غنټو فلم ته ناست دی او خو ته پته ده چې دا څه چې لګیا ده څه دي دروغ دي ښه په دې سندرو کې چې څه وي دا رښتیا دي د شاعر دا کاري کم چې دغه شاعران دي د سندرې مندرې چې جوړوي د دوی دا کار دی چې دوی د دروغو د خیالي قصې اکثر جوړوي ته چې راغلی او زه رالم او ما تا ته وکتو تا ما ته وکتو کفن وی به مخ پروت یو پلانې به دې ورته جاړه وی د دې سره موږ غمونه کمو غم د دې سره کمی که زیاتي او بل طرف ته مؤمن مسلمان هغه مسلمان چې هغه د سندرو نه ځان ساتلی نه هغه د قرآن کوله وکړو په قرآن کې د هغه نظر په دې آیت باندې ولګېدو ان مع العسر یسرا یقینا په سخته پسې الله وي راحت راځي زړه مطمئن شي که مطمئن به نه شي سم مطمئن کړي هغه ټول دروغ ولیو دوزي ولیو کسان راوستي په پیسو باندې لږ وخت دپاره په دې باندې به سړی څه متاثره شي دا د رب العالمین کلام دی دا د سړي په زړه کې سم لارې وباسي خبره ما دا کوله چې حالات د بعضو خلکو دې درجې ته رسېدلي دي چې فلم ته جاړي او سندرې ته جاړي د رب العالمین کلام ته به چې دی ونه جاړي مسلمانانو باندې چې کوم ظلمونه کېږي هغې ته چې وګورئ ته به چې دی ونه جاړي د خپل مور پلار خبره به دومره په شوق سره نه اوري څومره چې د دې ډمانو خبره اوري د دې نه بعد یو څو اقوال به ته ذکر کوم د مشرانو علماو د امت چې کوم مشران دي دی واقعي ته غوږ کېدی او دی روایت ته ستاسو د زړه به داسې روښانه شي په دې مسله چې د سندرې څنګه حرام دي او هغه سړي له به جواب څنګه ورکوي کوم سړی چې حلال ثابتوي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بس یو کس راغی الله اکبر ګوره څنګه جواب ولا ورکوي ورته وی ما تقول فی الغنا د سندرو مبارک وي ته څه احلال هو ام حرام دا حلال دي که حرام دي عبدالله بن عباس دراشد دلته کې راځه ارأيت الحق والباطل وی حق او باطل لیدلی ویاو وی چې کله دا حق راشي او دا باطل راشي د قیامت پر ورځ الحق فی صف والباطل فی صف حق په یو صف کې او باطل په بل صف کې الحق فيه القرآن والسنة والأنبياء والصحابة والأولياء والذكر والدعاء والصدقة والحج والاستغفار دا ټول به د حق په دې صف کې ولاړ دي هر څه پوه شوي تاسو که نه والباطل فی صف باطل په بل صف کې ولاړ دی په هغې کې به فرعون هامان ابو جهل زنا شراب کفر شرک ټول به یو صف کې ولاړ دي عبدالله بن عباس ورته وایي الله اکبر دې صحابه کرامو الله څنګه پوه ورکړو وی په الله در قسم در کوم رښتیا خبره وکړې فاین یکون الغنا ستا زړه څه وایي چې دا سندرې به په کوم صف کې ولاړې ستا زړه څه وایي نورې خبرې پرېږده آیا دا سندرې به د الله د کلام سره په صف کې ولاړې یو ځای
دا ډمان او دا ډمتوب به د پیغمبرانو سره په خوا کې ولاړي؟ دا ټنګ ټکور د سامان به د ذکر او د دعا او د استغفار سره په صف کې ولاړي؟ تپوس یې وکړو. هغه سړي ورته وویل یکونو مع الباطل، یاره دا خو به د باطل سره چې فطرت برابر به دا جواب ورکوي، لازم به دا جواب ورکوي. عبدالله ابن عباس سره د نوم ورته اذهب فقد افتیت نفسک، زه ته ځان له فتوا ورکړه، دغه فتوا ده کنه، په خپل ځان له جواب ورکړو. څومره جوور سوچ هغه کړه، څومره ښکلې خبره ده چې کلم تاسو سره څوک په دې کې بحث کوي، په دې سندرو کې په ټنګ ټکور کې. دغه عبدالله ابن عباس دا خبره ورته کوه چې حق او باطل لاشي، رښتیا خبره به کې ستا زړه سوي چې د سندرې او د ټنګ ټکور او د ډمانې ښځې او د ډمان سړي دوی په کوم صف کې ولاړي وای، رښتیا جواب راکړه. دی به مو وایي چې دا یاره دا خو په باطل کې ولاړي. نه دا د عبدالله ابن عباس قول دی. عبدالله ابن مسعود رضی وی سندرې چې دی په زړه کې منافقت پیدا کوي. کوم سړی چې سندرې اوري کنه په دې کې منافقت پیدا شي، الله د دین نه لري شي. امام الباني رحمه الله وی اتفقت المذاهب الاربعه، تسلور ونو مذهبونو په دې خبره اتفاق ده، فقهي مذاهب چې کوم دي، على تحريم آلات الطرب. وې د سلور ونو مذهبونو په دې خبره اتفاق دی چې سندرې سدي حرامي دي. او چې مونږ وایو رفع الیدین که دغه سړی دا کوم چې سندرې اوري، وایي زموږ په مذهب کې نشته دي سندرې به کېشتي سه. رفع الیدین ستا په مذهب کې نشته، ولې سندرې به کېشتي؟ او دا ګیره چې د خریلې دا ستا په مذهب کې شتي سه؟ او دا غلط کارونه چې کوي دا ستا په مذهب کې شتي سه؟ دې خبرې ته غوږ کولاو کوي. په څلور وړو مذهبونو کې دا حرام دي. څلور وړو د مشران امامان چې دغوی دا وایي. امام مالک رحم الله بس یو کس راغی، څومره ښکلی جواب یې ورکړی دا واورئ. امام مالک ته یې وی امام صاحب د دې سندرو مبارکې ته څه وایې؟ هغه ډېر لنډ جواب ورکړو په دوو ټکو کې، انما يفعله عندنا الفساق. وایي دا فاسقان خلک یې کوي، نو موږ لیدلي هغوی کوي. جواب ته وګوره. وایي امام صاحب د سندرو مبارکې څه وایي؟ دا فاسقان فاجران لګي، ما لیدلي هغوی کوي. نو مطلب دا شو چې دا د فاسقانو فاجرانو کار ده، خو حرام کار دی کنه. په امام شافعي پسې یو کس راغی، وی امام صاحب د دې سندرو مبارکې ته څه وایي؟ وی فعل الزنادقه، د زندقان خلک یې کوي نه. هغه ولې جواب ورکړو. امام ابو حنیفه رحمه الله بس یو کس راغی، وی سندرې اورېده څنګه دي؟ وی سندرې اورېده او د هغې نه خونه اخیسته حرام کار دی، زه د دې نه وځه. امام احمد بن حنبل رحمه الله وی سندرې اورېده په زړه کې منافقت پیدا کوي، دا به نه اورئ. امام ابن قیم رحمه الله وی الله اکبر، وی کله چې متا یو سړی ولیدو او د سندرې اورېدې او په ټنګ ټکور باندې مطمئن شو، نو پوه شه چې فيه ضلال عن طریق الهدى، د نیغې لارې نه کوږ شوی دی. کیدی نشي چې سړی د نیغې لارې دی ټنګ ټکور اوري. د بعض اوس په عبادت کې ټنګ ټکور راویستی دی، لکه څوک صوفیان چې ګډېږي، کرنټ چې پرې راشي، هغه پیریان چې پرې راځي، لیدلي دي که نه؟ دوی په دغه ځای کې هم سندرې اوري او وایي موږ عبادت کوو. نه د ده نه خو هغه سړی ښه دی، هغه ډم بیا هم خپل کار ته ګورئ، دغه وایي ناروا چې مسلماني د خپل کار ته څه وایي؟ یاره وایي دا صحیح ده چې لکه اسلام کې نه یې راغلي، خو لکه بس کوي شیطان بزور شي. او دا ځوان شعر دیو ته عبادت وایي لبنډه، حرام خو پرېږده عبادت ورته وایي، دی د هغه نه زیات ګمراه دی. نو امام ابن قیم رحمه الله وایي چا چې زړه مطمئن کو په سندرو باندې، نو پوه شه چې دی د هدایت ته لارې نه اورېدلی. په بل ځای کې امام ابن قیم رحمه الله د دې زنا په باره کې ډېره ښکلې خبر، عفوا د دې سندرو په باره کې ډېره ښکلې خبره کړې ده. وایي انه رقیة الزنا، کله چې څوک بیمار شي او ته پې دم اچوې، دم به د کوم زنا اچوې؟ قرآن نه، صحیح دواګانو نه، دا دم به بیا چې الله بوله شفا ورکړي. وی شیطان چې څوک خرابوي نو دغه دم پې اچوي. کوم دم پې اچوي؟ د سندرو دا دم پې اچوي. د سندرو دا دم چې بولئ که نه، نه دی بیا زیله نه راځي، دا د شیطان دم دی چې استعمالوي یې. بیا هغه شاعري کړې ده امام ابن قیم رحمه الله، زه به تاسې یو کړه راوالم. وی حب القرآن و حب الحان الغنا، محبت کول د قرآن سره او محبت کول د سازونو د سندرو سره، فی قلب عبد لیس یجتمعان، د انسان په زړه کې چېرته نشي جمع کېدی. زما سندرې م خوښې دي، زما قرآن م خوښ دی، قرآن هم ماله مزه راکوي، سندرې هم ماله راکوي، دا کېدی نشي.
سبحان الله. نن سبا په روډونو چې سړی ګرځي او چې ته په اشاره کې ګاډی ودرېږي، اشاره سره ته کله کله بستا په خوا کې دي خلک ودرېږي، هغوی به سندرې لګولي په دې ګاډي کې به دننه ګډېږي او دا لاسونه به پړقوي او دا شپېلي به وي او ته به حیران شي او ته به چې الله اکبر. چی شو هغه امت، چی شو هغه امت چې الله سبحانه وتعالی ول عزت ورکړ او هغه امت چې هغوی د هغوی هغه عزت تاریخ یاد ساتلی، هغه نن سبا په دې حال دي. چی شو د خالد بن ولید رضی هغه نوسی، چی شو د صحابه کرام هغه نوسی، چی شو د هغه خلک چې هغوی په نقش قدم روانو، هغه دا دي چې هغوی سندرې په ګاډي کې اوري او هغې سره ګډېږي. هغه دا دي چې هغه د زنانو په شان چې دی لباس یې اچولی او د زنانو په شان حرکات کوي او چالونه کوي. سبحان الله. عربو په جاهلیت کې هم دا کار بد ګڼو او هغو ته پته و چې د سندرې په زنانه باندې ډېر غټ اثر کوي او د سندرو نقصانات بیانوم. اولنی نقصان دا واوره چې په زنانو باندې ډېر زر اثر کوي. امام ابن قیم رحمه الله وایي ډېر عجیبه خبره کوي، وایي ان المرأة اذا استصعبت على الرجل، کله چې یو سړی په ښځه پسې ولګي او د دې ښځې راضي کول ورته ګران شي، نه راضي کېږي ښځه، یا ورته وایي چې زه د هلکانو سره داسې ملګرتیا نه کوم، یا ورته وایي چې شکل دې ښکلی دی، یا ورته وایي چې مال د سره نشته او یا څه او څه. امام ابن قیم رحمه الله وی نو بیا دې کوشش کوي چې سندره ورته واوري، چې سندره ورته واورول د جنۍ د په لاس کې راغله. دا سندرې په زنانو باندې اثر کوي ځکه چې زنانه هغو ته چې کله داسې خبرې وکړي، نرمې خبرې وکړي، نو هغو باندې ډېر غټ اثر کوي، زر پې اثر کوي، دا زړونه نرم. نو په زنانو باندې دا سندرې ډېر غټ اثر کوي او داسې ډېر واقعات راغلي دي په نن سبا وخت کې زیمه او زموږ په ملک کې راغلي دي او زموږ په علاقو کې راغلي دي چې جنۍ د هلک سره تښتېدلې. په څه طریقه تښتېدلې؟ خو په دې سندرو مندرو په ټنګ ټکور کې تښتېدلې. هغه د انډیا فلم وګوري بیا راشي جنۍ ته ټلیفون کې حق ډایلاګ کومې چې د انډیا په فلمونو کې اورېدلې هغه دغه جنۍ ته وایي او دغه جنۍ چې کوم ډایلاګونه اورېدلي هغه یې درته وایي. په ډرامو کې بعض وی پښتانه ښځې مخکې شوي دي چینل یې راووتو، مخکې شوي دي که شاته شوي دي؟ ورسته شوي دي د ایمان او د غیرت او د پښتو نه ورسته تلي. اوس دغه جنکۍ ناستې په ټي وي باندې او د پلانې محترمه ناسته ده او د پلانې محترمه ناسته ده، د پلانې ناسته ده. زما او ستا ګورې په دغه چینل ځای نشتي، که ته لاړې او وایې چې زه به دا ووایم چې سندرې مندرې حرام دي او دا حرام دي، پرېږدي دې مې هلته. خو دغه ځای کې چې کم ناستې دا راغلي دي دپاره چې زموږ د معاشره موږ ته تباه کړي، دا راغلي دي دپاره چې زموږ نه غیرت او حیا او شرم هغه زموږ نه څه کړي ختم کړي، دغې دپاره راغلي. نو دوی پکې سندرې لګولې په پښتو ژبه کې وي، که په اردو نه پوهېږي په پښتو کې واورئ. او که تاسو د انډیا په فلمونو نه پوهېږئ چې جنکۍ به د کور نه څنګه تښتي نو د پښتو کې واورئ، خو وتښتئ. جنکۍ تښتي لګیا دي، هلکان لګیا دي، جنکۍ تښتي. څومره واقعات په دې زموږ په دې وخت کې څومره واقعات داسې راغلي دي زموږ چې هر سړي ته د خپل کلي واقعات ښه معلوم دي. او د هغې یو غټ سبب دا دی چې سندرې دي. دا سندرې اوري نو سوچونه کوي که نه. اوس هلک لکه پروت دی سندرې اوري نو په هغې کې هغه شاعران د خباست ته خبرې کوي چې زه درشم تاله غاړه درکم ته راشي ماله غاړه راکړي او دې دا سوچونه کوي، هغه جنۍ مخې مخې ته کوي. اوس د سندرې دله دعوت ورکوي د عشق طرف ته، او دی چې په دې عشق کې پرېوتو نو بیا سې چلو کې تیزاب روالي په کوم ځای واړئ؟ ډېرو خلکو به لاسونو کې دلته موږ نومونه لیدلي لکه داسې نه جي بس دا پوخه سی چلو پوخه لیونی وي، لږې لیوني دا کارونه کوي، لاسونه پرې کوي او کله ځان په چړو ووهي او کله ویښته وباسي او لیوني دا کار کوي. روغ خلک خو دا کار کوي، ته پوخه لیونی وي که څه وي؟ نه په یو جنۍ مین شوی وه، په جنۍ څنګه مین شوی ته نه تپوس کې ته به لازم سندرې او دا غزلې او ټپې به اورېدلي. هغې وله په زړه کې د هغه عشق ښه راتېز کړو راتېز کړو، دی به دغه جنۍ پورې ونښته، بیا هغه جنۍ واورېدې هغه به د هلک پورې ونښته، نو بیا یې دغه کارونه وکړو. اوس په دې مخکې ورځو کې په اخبار کې دا راغلی و چې غالبا په کراچۍ کې هغه هلک او جنۍ وړوکی هلک و وړه جنۍ وه او په یو بل مینو مور پلار نه ورکول، یو بل نو ځان یې چې وجلو. د هغې نو خبرې یې که نه دې نږدې ورځو کې تقریبا 2-3 ورځې کېږي یو ماشوم ځان وجلی دی، هغه په استازي باندې مین شوی و.
په استاد وړ کې الکو تقریبا د سي د 14 کالو خو په استاد مې انشاو او هغه واده شي خزو دی به مې انشاو دی به سوچ کړی چې د خدمت نشي ملاوي دی نه به ځان وجلې 2-3 ورځې کې چې ما دا واقع لیدلی و او دیو باره کې خبر شو دا ماشوم د چې ځان وجلې د په کور کې به ټي وي کنه وي رښتیا خبره وکړي ټي وي کنه وي او د په کور کې ډیشتي او د سندري اوري او د غلطو خلکو سره کینی پاسي دا ټول خبرې به کې دي ځکه ځان نن مړکو او چا یې سمونه چا سوي نه بس ماشوم او دا کې چې د ګيري ورنه یو کار شي نبی به تاسو قصې لیدلې خدای چونکه د يهودو نصاراو میشن دي او د هندوانو میشن دي نو څوک به هغه کم چې دوی سره د تغوی بردونه نه کوي مؤمنان کم چې صحیح مؤمنان دي په حق باندې سره او خبرت کوي چې موږ تاسو ته دقوي چې دا سندري او دا ټنګ ټکور تاسو راولي د معاشري ته او د فلمونو ګورستاسو بچونه به دقه شینه جوړي ما خبره سکوله ما خبره دا کوله چې د سندري په زنانه باندې اثر کوي نو د عربو ته د جاهلیت په وخت کې دا پته و حقیقه د عربو په زمانه کې په جاهلیت په زمانه کې په عربو کې مشهور سړیو د په سفر روانو نه په یوځی کې ستړی شي او خیمه ولیده الته ورغه د سره دی ولور و دغه نو ملایکه نو چې کله الته ورغه د سندرو आवाज وریدو وته وی د سندري بندي کا دغه دغه ټیم کې رسول سم ته نبوت نه ملو شوی د جاهلیت دوه خبره ویله سندري بندي کا غوته سي چلې وی د سندري د فحاشي دعوت ورکه او مصر د جنی برانه خراب شي ګورغون په دې خبره پویدو او زمونږ غیلور سره ناسي لور ته ته بل چنه راوړو مال چل نه راځي بیا راشي ير بس چل له بچی ټول بي دي رشي او ګډوډ شي تو زر بخپل ناسي حدیث کې راځي الله به د قیامت پر دوس انسان ته نه ګوري دوس دی وته وي چې پر دې الک لګي د لور په مخ کې غړيږي او د مینو او د محبت قصې کې دوه سره چې خپل باندې چولې نه استه پر دې الک پټي کې خوړی وروړي او د خپل خزي سره نه استه اکثر د باز به غیرت به کې خزینه ته پوښتنه کوي چې استاد انډیا به فلمونه کوم الک خوخته هغه تی ورسته کوم جنې خوخه بیا په دغه موضوع کې دوی نه لاړ شي الله دې دې حالاتونه موږ ساتي چې انسان دې درجه پر ورسې دومره غټ به غیرت ته جوړ شي خو دې ټی د برکت تلاسه کړ دې فلمونو د برکت تلاسه ناخذ بیا وی زما پلانې خوخته او دې خاون اسلام تور شي اچې دا فلمونو له د ډرامو لینه او دوی له میک اپ کوي او سم په کروڑو روپۍ په لګي چې هغه ویني به زر خو کې غریب خاون نشي به دغه نزله تور شي ویته دته وګورو کوم خامخ نه پښړ کې خوې کنه د سړی چې د جنکو ته ګوري کوم چې ودونه شي او د فلمونو ګوري د سندري اوري او د جنکی په ګوډي وروړي د څه لکان به کې کنه وي چې دغه جنکی بو تر خپل خزینه خخ کوي یبه کنه وي ها خډیر شي وي ډیر شي وي چې مرته دي ته ګوره دي کپړو ته ګوره دي خبرو ته ګوره یو زمونږه غره نه دقیق شند دي خزو بزونو کې راځي کنه چې لکان خو لکان دادي لکان دي او یو زمونږه غره نو خپل کور ځانته خرابې د دې د لاسن ما وی د زنا غټ نقصان دی چې دې د لاس زنانه خرابې هغه ته دعوت ورکې د زنا دیم نقصان پکې غټ دی چې کم سړی سندري اوري نه د زړه وټه کیږي د قران نه والله لازم د کعبه پر رب د قسم خورم چې کم سړی سندري اوري د زړه ټکې درې د قران نه قران سره نه لګي قران نه زړه تور شي دریم نقصان په دې ژوند کې تنګي راشي د ژوند تنګ شي او د غمونو نه ډک شي بس به دې دغه کړه له سونه په چاړه وي او کله به تیزاب اړي او کله خودکشي کوي او کله د کور نه تختی او کله پلانې وجلې او بل وجلې درسه دلاسه دې سندرو دلاسه ولې ځکه چې د قران پر خو دی الله سوي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا
الله چې زما د قرآن نه مخ واړو دی دین نه مخ واړو دغه ژوند به زه د غمونو او د مصیبتونو نه ډک کړم الله وایي. او د مؤمنانو زړه مطمئن کېږي هم په دې دین سره مطمئن کېږي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله وایي د مؤمنانو زړه مطمئن کېږي بس باندې په قرآن باندې هغوی په سندرو کې دا نه ګوري چې مطمئن بشي د الله په یادولو سره زړه مطمئن کېږي. بل نقصان پکې د اسراف ته د پیسې لګول چې په حرامو کې لګي او د پیسې د نه ځي د ډیش لګي او ټي وي لګي او پلانې ولګو هغه بل ولګو. اوس پکې کوم ډیشونه چې راوتي 900 چینلې 900 دي که 900 نه پکې زیات شتي چا ته پکې 900 نه زیات معلوم دي ما ته چې څومره پته ده نو 900 پر ما اورېدلي 900 چینلې دی ولګي ځان ته د سحر د ماښام پورې چې صرف اړی نوم نشي اړولی ټولې چې صرف اړی او دیو په کور کې نه دغه 900 چینلو د ریموټ د بچو په لاس کې 900 چینلو د ریموټ د ښځې په لاس کې څه ګارنټي به ته راکړې موږ له چې هغوی به پکې غلط څه نه ګوري. نه دې کې د اسراف او د پیسې چې دې لګوي که دې ورته ووایي چې د غریب له 15 ورکړه بیا ورته ګوره. بل نقصان پکې دی چې د سترګو حفاظت پکې نه کېږي ځکه چې سړی سندره یې او ټنګ ټکور د پروګرامونه یې د سترګو به څه حفاظت وشي. ښځې لګیا دي سړو ته بغیر ضرورته ګوري او سړي لګیا دي ښځو ته ګوري. غټ نقصان پکې دی چې الله سبحانه تعالی د انسان ته په غضب کې د الله ته خفه شو او چې الله سبحانه تعالی چا نه خفه شي ته څه وایي دا دی به څه خبره کوي چې زم ژوند تېروم زم د الله بندګي کوم. بل نقصان پکې دی چې د دې سړي په معاشره کې عزت ورک شي. نه کېدی شي چې ما ته څوک وایي چې شیخ صاحب ته څه معاشره کې خو دومره عزت ته چې راشي ویې ګوره چې د هغوی خپه په ځمکه لګېدو ته څوک نه پرېږدي قالین ورته خورئ او یو شی بل شي او ته وایي عزت یې نه موږ وایو موږ د هغه معاشرې تذکره کوو چې هغه دینداره خلک د دې دیندارو په نظر کې د دې سړي عزت هغه نه وي سپک شي سپک دا سړی. ښه یو نقصان پکې دا دی چې ستا به محبت پیدا کېږي د دغه خلکو سره او حدیث کې دا راځي المرء مع من احب. قیامت په ورځ به سړی د هغه چا سره پاسي د چا سره چې محبت کوي. کوم سړی چې د سندرې اوري بار بار لازم به دغه ډم د اواز سره به محبت پیدا شي بیا به د هغه سره محبت پیدا شي. لازم به بیا هغه فلم کې چې کوم هیرو دی د هغه سره به محبت پیدا کېږي. فلم کې چې کومه جنۍ راغلې ده د هغه سره محبت پیدا کېږي چې محبت یې سره پیدا شي د قیامت په ورځ به د دوی په صف کې راپاسي والعیاذ بالله. په آخره کې موږ تاسو ټولو ته دا دعوت درکوو دا نصیحت ته کوو چې د ټنګ ټکور چې څومره مجالس دي د هغې نه ځان لرې ساتئ. دا اورئ مه دا چاله اخلئ مه دا خرڅوئ مه په دې کې شریک کېږئ مه د قرآن سره خپله رابطه ساتئ او په دې خبره پوه شئ چې د سندرو دا لار چې ده تباهي لار ده دا د منافقت لار ده. په زړه کې به د منافقت پیدا شي زړه به دې سخت شي. هغه کوم چې نیکان مؤمنان خلک دي د هغوی نه به دې زړه تور شي. که تاسو خیال کړئ دا سندر والا دا ډم غونته کې سړی چې دی د دیندارو خلکو سره نشي کېناستی مجلس کې تنګېږي سیچل به کېږي دا د سندرو د لاسه. هغه کوم چې نیکان خلک دي د هغوی سره بیا نشي کېناستی. نو د نن نه د اوس نه توبه وباسئ. که چا مخکې اورېدلي دي نو هېڅ خبره نه ده الله سبحانه تعالی توبې دروازه کولاو کړې ده. توبه وباسئ خالص توبه د سندرې او د هر څه پرېږدئ او قرآن ډېر اورئ. قرآن چې اورئ نه دا قرآن به ځای ونیسي هغه ځای کوم چې سندرو نیولی بیا به بیا سندرې نشي راتلی. الله ډېر یادوئ استغفار ډېر کوئ او د فایدې لپاره به کې دا ذکر کوو. اگر که ما په نور درسونو کې په دې باندې خبره کړې ده دا نن سبا چې کوم نظمونه او نعتونه چلي او دا اسلامي نظمونه او نعتونه دي دا هم سندرې دي خو به دغه نوم یې ورکړی د اسلامي نظمونه او نعتونه یې. نو هغه نظم او نعت که سړی واوري چې به کې شرکي خبرې نه او په ساده دي چې دغه سره شوی یو سړی په خوږ اواز کوي هېڅ خبره نه. خو دا نن سبا چې د اواز ډبل شي او دا چلی زده کړی د نظم یا د نعت د ویلو دا طریقې زده کړې دي یو سندرې نه او غالبا زما چې خپله څومره تجربه ده کم سړی چې د سندرو نه توبه وباسي نو هغه بیا په دې نظمونو باندې د سندرو هغه مینه ماتوي. به د میموریانې به ځان سره ډکې ساتلې موبایل به ډک ساتلی کړه ولګې دلته څه کې چې دا دې ولګول. قرآن واوره زړه به دې مطمئن شي. قرآن واوره ایمان به دې سره ایمان ډېر قرآن سره نه ډېرېږي ایمان نه. دا نظمونه او نعتونه دا کله نا کله که چې ته سړی واوري او ښه معنې پکې دننه پرتي
او د سندرو په شان نه خبر نه ده. خو د عام چې کوم چلیږي په بازارونو کې د دې نظر لري ساتي ځکه چې دې سره سړی عادت شي نو بیا غم قرآن نه اوري. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.